موږ ګران دوستانو زمان فریدی د تاسو زما غږ د زمان crypto.com نورې ګران دوستانو زمان نننۍ موضوع ده د انټرنیټ ابتدا او اوس د ویب 3 د بلاک چین کریپټو کرنسي د کوم ځینه چرته راغی او اوس د ځینه کوم خاطر روان دي د دې د اډاپټیشن فیز نه تر هایپر اډاپټیشن یعنی د یو سازگار حالت نه د بهترین سازگار حالت خواته روان دي. دنه مخکې چې زه د موضوع ته راشم تاسو ته زه عمومي د ریپورت در کوم چې کریپټو کرنسي بیت کوین مارکیټ ښه روان دی 15,000 ته راغی 3,000 ته بیرته غورځېږي لکه پرون چې تاسو ته زمان crypto.com ویل چې د فیز بای فیز دا به مخکې ځي د 45,000 دی 45,600 سمثینګ به د دې ټیم کې د دې به دغه ریزिस्टنس به زی براکوزا او سپورټ لیول به هم تاسو ته ما ایکسپلین کړی دی. هغه ریپورت نه به زه تاسو ته نن دا وایم چې مونږ وکړه XRP بهترین کارکردګي کوي دی وخت کې پولیګون وکولای شو چې ځان ته نیم میلیارډ 500 میلیونه ډالر د یو نوې پروژې لپاره دغه کې بیل کې او پولیګون هم مارکیټ 1.90 سمثینګ ډالر او چې هغه 2 ډالر خواته زما په خیال 30 غنټو کې رسیږي. همدغه سه که تاسو سلونه وګورئ ډیر بهترین کارکردګي کوي. د شیبا پروجیکټونه کو وګورئ د شیبا نوې پروجیکټ د چې سبا ان شاء الله زه به تاسو ته په کلبم خبره کوم چې نوې شیبا سره پلانونه لري د دې په کلبم زمان crypto.com تاسو ته معلومات درکې. خو اوس به زه تاسو لاره شم دوستانو زه به یو ځل بیا تاسو ته وایم چې د کریپټو کرنسی مارکیټ تاسو ایزی ماخلی ساده ماخلی دا ایگنور کوي ما یعنی نظر انداز کوي ما دی باندې نظر وساتئ. ولې کله چې کستاسو یادي ایون د 1980 نه زما په یادېږي چې په هغه وخت کې یو کورسو بلکې کورسونه د بیسیک او جاوا د دې په نوم باندې به راتله اول ته به الکانو به د زده کول چې انټرنیټ دی بیا ورپسې ورو د ډیټابیس او د ایمیل او د دې سيزونو اکسس اوس چې ورته وي هغه وخت کې مرته مختلف نور لوټس او د نمونه به کستاسو یادي ورډ پریس او ورډز پرفیکټ او دا خبره رو چې کوم کمپنیان یو خيارو اغه ځان سره سازگار کړ او انټرنیټ اډاپټ کړ. ډیر خلکو به دا ویل چې دا حقیقت لري نه لري انټرنیټ لاسته وي چې ها پم دې شو پنځ کې خو چې کوم خلکو په شروع کې قدم کې خود هغه پکې بیا ورپسې د کال 2000 چې روزي د دې وخت پورې به ډیر زیات سافټویر پروګرامونه جوړ کاو بیا د 2000 کال نه پس که تاسو داسې 2008 نه پس یو بل موومېنټ وګورئ د واتس اپ او د نایمو د مختلف دغه پیشرفتونو یو طوفان شروع شو چې هغه کې د خلکو مصرف ډیر زیات کم شو. په خو به چې تا یو ځین بل ځله ټلیفون کول په غنټو به د انتظار کول او بیا کې کارت به خېستو هر څه ګران بیا په سیم کوډونه راغلو هر څه د دې مطلب دا ټول چې زه د تاسو وخت ځای کوم او ماته وګورئ د زمان crypto.com دا صرف او صرف مطلب مې دا ده چې یو ټیم کې په یو سیس به ته بیلیو نه کې خو یو بل چا سره به یعنی ته باور نه لري خو یو بل څوک دومره استعداد لري چې هغه باور لري هغه زمينه مساعدي نو چې کوم خلک باور نه لري هغه رسو پاتې کیږي څوک چې بیا هغه د باور لرلو په خبرو باندې باور کوي نو هغه بیا دا اډاپټ کی او هغه داسې مخکې راشي. اوس زه د انټرنیټ د دنیا نه زوزم او راځم د بلاک چین او کریپټو کرنسي څنګه چې تاسو ګورئ په 2009 هم کې او لسم او یو لسم او دولسم کې دی وخت کې بیت کوین ورو خلکو به ویل چې بیت کوین څه شي ده حکومتونو او بانکونو به متهم کول چې دینه تور کارونه کیږي او دا د قاچاقبرانو کار دی او دا چې خپل خډیر واخیسته خلکو چې کوم خلک پوي شو چې اول مونږ ګورو چې دا مارکیټ څه شي د وبې خړولې نه به پرې خود چې څه شي چاته ښکار شي خو خپل په حساب کتاب بویدو ورو مونږ کته چې بیت کوین نن کوم زیته ولاړ دی راغی صحیح شو. همدغه سه بیا ورپسې تاسو 2013 او 13 کې وګورئ چې نوې کوینونه تاسو وګورئ ایتھریم راغی به نور داسې 2013 نه پس دی خوته دا کوینونه راغلو خلکو باخیسته چانه خیسه به ورپسې میم کوینونه راغلو الټ کوینونه مارکیټ کې راغلو نو دته وی یو اډاپټیشن فیز یعنی یو سازگار زمینه د خلک سوچ کوي چې د تننوزم کلاړ شم کلاړ نشم دا صحیح ده که غلط ده خو
نن ما چې په ټلګراف کې کوین ټلګراف کې یو ریپورت لوسته د ویل فارګو یو غټه ستره کمپنی د پغیر اعظم ز تاسو ته خبرې کوم دغه ریپورت مو کته نو ماته داسې ښکارا شو چې اوس د اډاپټیشن نه د هایپر اډاپټیشن یعنی انتهایی سازگار حالت ته روان ده. څه مطلب دا ده چې فارګو ویل یو انویسټمنت انسټیټیوټ دی، یو د سرمایه‌دارانو رسمي منظم اداره ده چې الته 2.1 ټریلیون ډالر، زه میلیارډ نه یادم ټریلیون ډالر یادوم، دا د خلکو سرمایه دی د ډیر کلونو نه دا کنټرول کوي. او دا سړی چې د دې کمپنی ویلفارګو مشر وایي چې زه په دې باور لرم چې کرپټو کرنسی د ارلی سټیج نه د اډاپټیشن سټیج نه د زی هایپر اډاپټیشن ته هغه څنګه چې وي صرف او صرف دنیا دې ته انتظار ده چې دولتونه حکومتونه د اجازه ورکړي او قانوني کې چې کوم یو حد پورې قانوني کړي هم دوی کته سو ګوري کرپټو کرنسی مارکیټ مختلف په انډیا کې، په چاینا کې، په راشیا کې، په امریکا کې مختلف حکومتونو مختلف فیصلې کړي دي. خو کدا یو عمومي فیصله وشي نو د تبه یو سیلاب رانه وځي په دې چې ټول خلک مطمئن بشي چې دا حکومتونو د لوس اجازه ورک او کې اجازه ورنه کې بل لار نه لري خامخا به اجازه ورکړي. نو ځکه ویل فارګو دا فرم چې دی دا 2.1 ټریلیون ډالر سرمایه چې انویست کوي داسې یو کمپنی چې کله دا خبره کوي نو دغه زیلري ولې زیلري چې تاسو کرپټو کرنسی وګورئ په شروع کې راغی مارکیټ د 100 میلیونه 200 میلیونه 500 میلیونه 1000 میلیونه شو یعنی 1 میلیارډ شو، بیا د لاړ ټریلیون ته لاړ 1000 میلیارډ ته لاړ بیا د 2 ټریلیون شو 3 ټریلیون شو د سورزو کې بیا وغورځید. اوس چې نن چې سیشن به ورځ د منګل ورته کې ټیوزډي ورته اتم تاریخ د 2022 مانن مارکیټ وکړه چې دا بیا 2 ټریلیون نه برکیږي رورو. نو د کرپټو کرنسی ټوله سرمایه او د دی ویل فارګو سرمایه یو فرم دی، د دې سرمایه ته زیات دی د ټیم کې. نو دی چې دا خبره کوي چې زه اطمینان لرم چې په مجرد د چې څنګه چې حکومتونو د کرپټو کرنسی مکمل لیګل کا قانوني یعنی ریګولیشن ورسره مرګري شو نو تاسو باور لرئ چې یو سیلاب به زما کمپنی ته برشي چې ما ته وایي چې تاسو مونږ لپاره د زینو کې انویسټمنټ کې چې بلاک چین او میټاورس او کرپټو کرنسیز او میم کوینز او آلت کوینز او مختلف کوینونه دي کې به د روزي او دلته به دوی انویسټمنټ کوي. نو چې کله د یو غټ فرم وایي چې لکه څنګه چې انټرنیټ په شروع کې راغی خلکو باور نه لرل داسې اوس بلاک چین ویب 3 په یو انیشل سټیج کې وو، خو دینه پس نور انتظار نشي کولو نه د هایپر سټیج ته یعنی کوم ټکنالوژي چې د ټاپ کلاس دغه استعماليږي لګیا ده که څو خوخه ده کنه ده. خو دوستانو زمان کرپ.com تاسو دلته دا وایي چې د پریشانه هیڅ خبر نه ده. کله چې مواقع او اپورتونټیز د سړي په مخ وړاندې پروتي نو هغه بیا ورخطا کیږي نه په دې چې هغه د وړاندې ده ته زی هغه انتخابول شي. خو یو شی د کس شاته پاتې شو خاطر شو لکه انټرنیټ دنیا کې چې څو کو چاونه کو بس لاړل. نو ځکه زمان کرپ.com وخت نه وخت چې تاسو ته مسلسل نن چې زه کوم ریپورت درکوم هغه د دې صورتحال تاسو ته کوم پیسې نه درکې خو تاسو ته دا انفارمیشن درکې چې ځان ریډي کې مو عیار کې آماده کې چې دنیا چې د یو فیز نه بل فیز ته اوس په ویب 3 او ټکنالوژي د وجنه چینج کیږي. نو زه په کار دلته حصہ واخلم. نو تاسو مهرباني وکړئ زمان کرپ.com په یوټیوب کې د سبسکرایب او شیر کې خپل دوستانو سره هم دا شیر کې چې خامخا ک نیوز دی اډاپټ ځان اپډیټ کې یو زمان کرپ.com نه دی زرهاو نور سایډونه دي خو ځکه چې تاسو ته په ساده پښتو ژبه کې په دری اردو کې هندي کې زه تاسو ته دا وړاندې کوم چې تر اوسه تاسو معلومات اضافه شي او تاسو ته پته ولګي چې مارکیټ کې سلو روان دي. نو ګران دوستانو زمان کرپ.com په اخر کې یو ځل بیا تاسو ته وایي چې پولیګون 500 میلیون ډالر نوې پروژه شروع کړي. شیبا آرمی د مینوال چې دی هغه خبر دی چې شیبا یو بل سټیج خواته روان دی داسې ډاش کوین وایي چې موږ پلانونه لري خو XRP چې دی د کارډانو نم په کارکردګي کې دی ورځو کې په قیمت کې خروان ده. کارډانو هم خپل ډیر زیات پلانونه لري. د کارډانو پرایس هم $1.19 تر هغه XRP 15 سنټو ته ورسېده. د دې دا مطلب شو چې د ویل فارګو کوم راپور چې هغه مهیا کړی دی چې دنیا په یو د ویب
3 په اډاپټیشن فیز نه زی په هایپر اډاپټیشن فیز ته، نو دا خبره بالکل صحیح ده. او راځي چې موږ هم ځان ورته تیار کو. په کرپټو کرنسي مارکیټ کې که معلومات نه لرئ، تاسو خپل معلومات راغونډولی شئ. څنګه چې ما تاسو ته بار بار ویلي دي چې کله تاسو سره ټیکنیکل انفارمیشن وي، نو هغه سره څنګ کې تاسو ته دوه څیزونه نور پکار ده چې هغه فنډامنټل چې کوم زه تاسو ته در کوم، او نیوز وي. نو فنډامنټل او نیوز یعنی بنیادی خبر او عام خبرونه به ته اورې، بیا به ټیکنیکل دغه ګرافونه به ته ګورې، او ورو ورو به ته صحنې ته داخليږي، او هلته دی چې ته پیسې جوړوي شي. خوشاله ورځ ټول ته غواړم. خدای پامان.